نبی علیه الصلاۃ والسلام لره یو زنانه یو ځل پی راولېږل پی او د اوړي ورځ وي د ګرمۍ ورځ وي نبی علیه السلام روژه نیولې وه نو هغې زنانه وله د روژه ماتې دپاره پی راولېږل وي زما محبوب ته وایي چې په دې باندې روژه ماته کړه چې هغه پی نبی علیه الصلاۃ والسلام له راله که نه نو چا چې وله راوړي و هغه واپس ورکړو وی لاړ شه د دغې زنانه نه دا تپوس وکړه چې دا پی د کم طرفه و د کم ځای نه دا پی و نو هغې زنانه هغې کس ته وویل وی د الله پاک حبیب ته وایه چې دا مې د خپلې بیزې نه لوشلی دی او تاله مې درولېږه نو هغه پی بیا نبی علیه السلام له راوړو نو چې راوړو د نبی علیه السلام بیا واپس کو وی دغې زنانه ته وایه چې دا بیزه د کم طرفه وه ستا سره دا بیزه د کم ځای نه وه نو هغې زنانه هغې کس ته وویل وی زما محبوب ته وایه چې دا بیزه مې په خپلو پیسو باندې اخیستې ده نو چې هغه پی نبی علیه الصلاۃ والسلام له راوړو پس د هغې نه هغه پی نبی علیه السلام اوس کړ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو غلام و هغه به ابوبکر رضی الله تعالی عنه له خوراک راوړو خوراک به ورته کېښودو نو چې کله به ورته مو ډوډۍ کېښودو خوراک کېښودو نو تپوس به یې ترې کوو هلکه دا د کوم ځای نه راوړو چا درکړو نو یو ځل دا غلام راغی ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته ډوډۍ کېښوده ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته تپوس ونه کړو ډایرکټ نوڼۍ خولې ته کړه تپوس یې ته ونه کړو نو چې ډوډۍ خولې ته کړه که نه دا غلام ورته وایي امیر المؤمنین نن جو ډېر وږی وي نن راته ښکاري ډېر وږی وي وی ولې وی نن خو دې راله تپوس ونه کړو چې دا ډوډۍ دې د کوم ځای نه راوړه نو هغه ورته ووایه راته که نه کوم ځای نه دې راوړه وی دا خو د پرانکي مشرک په کور کې واده و دا راله هغوی راکړه ما تاله راوړه نو ابوبکر رضی الله تعالی هغه نوڼۍ تیره کړې وه نو حدیث مبارک کې راځي ابوبکر رضی الله تعالی عنه هغه نوڼۍ تیره کړې ګېډې ته رسېدې وه وی ابوبکر رضی الله تعالی عنه دا ګوته دې تالو له ورړه او دې تالو ته به یې دا ګوته رسوله الټۍ به یې کولې وی دومره الټۍ وکړې تر دې چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه بېهوشي راله او چې کله په هوش کې راغی نو هغه هلک یې راوغوښتو وی لکه بیا چرته داسې مه کوه وی قسم په الله چې دا نوڼۍ کو ما نوې رارتاوه کړې تر هغې پورې کو زما ساه ختلی وی نو ما به کوشش کوم چې دا زه واپس رارتاوه کړم کو زما پکې ساه ختلی نو زما پکې ساه تلی وی خو دا حرامه نوڼۍ ما په خپله ګېډه کې نه پرېښودله د حرام مال دومره نحوست دی دومره مونږ وایي زمونږ دعاګانې نه قبلیږي د حجاج ابن یوسف دا عادت و چې په یو علاقه باندې به یې حمله کوله او هغه به یې قبضه کوله نو حجاج ابن یوسف په یو علاقه باندې حمله وکړه نو چا ورته وویل وی په دې علاقه باندې ته حکومت نشي کولی وی ولې به نشم کولی وی دلته سزبرګان خلک دي بزرګان خلک دي هغوی چې په چا پسې لاس اوچتوي او خیره کوي الله یې تباه کوي هغه مستجاب الدعوات دی الله د هغې دعا نه رد کوي داسې خلک دی ته به دلته څه حکومت وکړې حجاج وی ښه خپلو پوځیان ته یې وویلو وی لاړ شئ که نه لاړ شئ تاسو او یو شپنکې په دې سارا کې چېرته وګورئ او یو څو ګړي ترې په زور واخلئ ما له یې راولئ پوځیان یې لاړو شپنکې او ګړي بیزي سره ولي هغه نه ګړي بیزي په زور واخېستې راوستې حجاج له چې حجاج له راوستې که نه نو حجاج وی لاړ شئ د پلان کې بزرګانو ته او دوی ته ووایئ چې بادشاهي وخت تاسو له ډوډۍ کړي دعوت یې درله کړی دی او دلته خپلو نوکرانو ته وي شا به یې دا ګډې حلالې که دا ګډان حلال که خوراک تیار که دعوت یې تیار کو هغه بزرګان رالو حجاج ورله دعوت کړی دی په دسترخوان کېناستو هغوی ډوډۍ وخوړله تپوس یې ونه کړو چې دا ګډې بیزې دا دعوت د کم طرفه و نو چې څنګه ډوډۍ وخوړله که نه حجاج ورته وي لاس پورته کوي اوس خیرې کوئ خیرې شا به لاس پورته کوي هغې ورته وي ولې ستاسو خیرې اوس الله نه قبلوي دا څه مې چې در باندې وخوړل دا مې در باندې حرام وخورولو ستاسو دعاګانې الله قبلولې خو چې ستاسو په ګېډه کې حرامه نه وه ما ستاسو ګېډې ته حرامه دننه کړله تاسو تپوس هم ونه کړو چې دا ډوډۍ د کم طرفه راغلې ده اوس ګرځوي ما ته خیرې کوئ ستاسو خیرې الله نه قبلوي اوس نو خلک وایي زما دعا نه قبلېږي اول شرط د دعا د قبلېدو دپاره رزق حلال روزي